و اذ وعدنا وکله چې وعده واخیسته مونږه موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة سلویخ شپې اول 10 شپې بیا 10 سیوا شوې ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسو العجل سخی لره په عبادت من بعده رستو تک د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ په دې سوال لازم چې بنی اسرائیل خو ډېرو خيار خلکو دومره زرې ولې دوکه کړل جواب مفسرینو دا ذکر کړي چې یو خو چې سړی مشرک شنو الله وایي د عقل بیا کار نه کوي یو خو دغه خبره دویم دا په دوی کې یو باطله عقیده واغې ته عقیده د حلول وایي په دې ځان پوهه کې دا نن هم د دې بعضې غلطو صوفیاو شته دي حلول عقیده دې ته وایي چې د بعضې خلکو دا عقیده د هغوی وایي چې الله په دې بنده کې هم کله کله حلول کوي نعوذ بالله ورننوځي پکې لکه دې سامري ورته ویلو چې په دې سخي کې څه شی دی الله پکې ورننوتی دی دې ته د حلول عقیده وایي دا یو تیر شوی دی حسین بن منصور الحلاج خلک خیری منصور ته کوي دا منصور پلار دی د پتن لګي چې ښه سړی و که غلط خدا کار اصل کې دی زوی کړی حسین نوم یې وایي هغه به دا اواز کو چې انا الحق مفسرینو رانقل کړي هغه به ځان ته نسبت کو چې زه رب یم زه خدای یم او ویلې به چې الله نعوذ بالله ما کې حلول کړی راننوتی دی یو بل تیر شوی بایزید بستامي هغه به دا نعره لګوله چې سبحانی ما اعظم شانی ویلې زما شان ډېر اوچت دی زما پاکي به بیانوئ شاګردانو تپوس وکړي چې دا څه ګډې وډې وې ویلې خفه کېږئ مه خو په ما کې الله حلول کړی ما کې راننوتی دی دا د صوفیاو کې داسې ډېر ګوره جاهل تیر شوي د هغوی دا باطله عقیده ده د ابټاباد ته چې سړی ځي دغلته یو پیر راځي کوته پیر ورته وایي کوته پنجابین خر ته وایي کوته دا خر ته وایي نو ما چې څه وخت کې د واقعا کې سبق و نو موږ ته استاذ لګیو ویلې دا یو پیر صاحب و د هغه خر و ډېر وخت د دې پیر صاحب خدمت کړو نو اخر چې مړ شو نو دغلته د غونډۍ د پاسه خاخ کړ اوس خلک خر له مرځي کوته پیر صاحب خلک دته یي مشرک سړی عقل کار نه کوي نو دا د باطلو خلکو ګوره دا غلطه عقیده ده زمونږ او ستاسو عقیده بدای چې الله د مخلوق نه جدا ذات دی د الله شان ډېر اوچت دی الله عرش د پاسه دی د خپل شان مطابق او قدرتي په هر ځای کې دی او الله د دې ټول مخلوق نه غټ ذات دی نو دغه عقیده واصل کی په دوی کې نو ځکه الله وایي چې ثم اتخذتم العجل بیا ونیول تاسو څخه په عبادت سره من بعد وروستو تک د موسی علیه السلام نه کوهي تورته وانتم ظالمون او تاسو وایي ظالمان